بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کوي ما د ماښام جمع ورکول فکر مې نه و تر ایاک نعبدو پورې مې پټ وویل، بیا یو چا فتح راکړله، بیا مې په زوره وویل لمونځ مې صحیح دی که نه؟ په کوم لمانځه کې چې په زوره قرائت وي، په زوره قرائت ویل واجب وي، لکه ماښام و ماخستن و سهار، په هغه کې د درو وړو آیاتو یا یو لوی آیات په اندازه باندې قرار ویل، په کومو لمنځو کې چې قرار ویل واجب وي په هغه کې درې واړه آیاتونه یا یو لوی آیات په زور ویل سجده سهو لازم وي. نو چونکې تا د ماښام په لمانځه کې چې په زور قرائت ویل واجب دي، تا پکې قرار تر ایاک نعبدو پورې دا درې څلور آیات د قرار ویلي دي، نو په دې سره سجده سهو لازمیږي، سجده سهو به کوي. که یې چیرې سجده سهو نه وکړله د دغه لمانځه راګرځول بیرته واجب دي، که یې سجده سهو نه وکړل د دا لمانځه راګرځول بیرته واجب دي، البته په وخت کې دننه. که چیرې د یو چا څخه د لمانځه وخت تیر سو، وروسته په دې مسله خبر سو، نو بیا د لمانځه راګرځېدل نشته. فقهای کرام فرمایي چې بیا راګرځېدل نه غواړي، استغفار به وایي. پوه شوس په مسله باندې؟